بسم الله الرحمن الرحیم. په نامه د هغه ذات د سپېڅلې نامې نه چې ډېر زیات بخونکی او مهربانه ذات دی. د ټولو ملګرو ډېره زیاته مننه کوم چې دومره عزت یې راکړه، دومره مینه یې راکړه. په خاص توګه د پیر صاحب ډېره زیاته مننه کوم. نظم به ووایم، نظم عنوان دی چې هغې په پټه ژړل. هغې نه مخکې څه شعرونه چې شپې رانه اوږدېږي په مزه مزه، شپې رانه اوږدېږي په مزه مزه، ژوند مې را لنډېږي په مزه مزه. شپې رانه اوږدېږي په مزه مزه، ژوند مې را لنډېږي په مزه مزه. او دا ستوري سپومې به یو ورځ وګورې، دا ستوري سپومې به یو ورځ وګورې، ما نه به تاویږي په مزه مزه. دا ستوري سپومې به یو ورځ وګورې، ما نه به تاویږي په مزه مزه. او ما ته چې راګوري نو دا څه چل دی، ما ته چې راګوري نو دا څه چل دی، زما رنګ چې زیړېږي په مزه مزه. نظم دی چې هغې په پټه ژړل، هغې به هره ورځ په پټه ژړل چې زه به یې ولیدم نو غلې به شوه. هغې به هره ورځ په پټه ژړل چې زه به یې ولیدم نو غلې به شوه. اوښکې به یې پټې په څادر پاکې کړې، ما ته به یې وویل چې لرګي لامده دي. اوښکې به یې پټې په څادر پاکې کړې، ما ته به یې وویل چې لرګي لامده دي. سترګې مې دواړه په لوګو ترخې شوې، سترګې مې دواړه په لوګو ترخې شوې، خو زه یې پوهه په بانه باندې شوم او د زړه راز مې ترېنه راوویستلو. خو زه یې پوهه په بانه باندې شوم او د زړه راز مې ترېنه راوویستلو. هر یو ماښام یې دا عمل کولو، خو دروازې ته به یې ډېر ډېر کته. هر یو ماښام یې دا عمل کولو، خو دروازې ته به یې ډېر ډېر کته. زه یې په شک کې اچولی وم، بصر صاحب، زه یې په شک کې اچولی وم. ما ویلې نن به ترې پوښتنه کوم چې مورې ولې او پسه جاړې. مننه. زه یې په شک کې اچولی وم، ما ویلې نن به ترې پوښتنه کوم چې مورې ولې او پسه جاړې. چې دروازې ته ګوري ولې ګوري، چې دروازې ته ګوري ولې ګوري. داسې د چا په انتظار ناست دی چې د اوښکو باران نه ودرېږي. د زړه دا بوج دی را بهر که مورې، ما ته د سوي زړګي حال ووایه. د زړه دا بوج دی را بهر که مورې، ما ته د سوي زړګي حال ووایه. مور مې د ډېرې مجبورۍ وژړل، مور مې د ډېرې مجبورۍ وژړل. پلار خو دې مړ دی خو یقین مې نه شي، ځکه یې هره ورځ یې لارې څارم. پلار خو دې مړ دی خو یقین مې نه شي، ځکه یې هره ورځ یې لارې څارم. چې د زړه ټول حال ورته ووایم، ورته ګیلې وکړم چې داسې وشو چې زه جامې پیزار ترې وغواړم، چې د نوسو ورته کیسې وکړم، چې د بچو ورته ګیلې وکړم، چې د انګیندو ورته ښه ووایم. ټول ارمانونه مې د زړه ووایم، چې د نوسو ورته کیسې وکړم، چې د بچو ورته ګیلې وکړم، چې د انګیندو ورته ښه ووایم. ټول ارمانونه مې د زړه ووایم. تاسو وده شئ دروازې بندې کې، خپلو بچو سره کلاره سملې. تاسو وده شئ دروازې بندې کې، خپلو بچو سره کلاره سملې. نو زه د زړه حال چا ته ووایم؟ کلونه وشو چې په زړه مې بوج دی. نو زه د زړه حال چا ته ووایم؟ کلونه وشو چې په زړه مې بوج دی. ما یې په قبر ډېر وخت وژړل، ما یې په قبر ډېر وخت وژړل چې یا محبوزه یا راپاسه که نه. په دې خبره باندې ټینګ نه شومه. مور مې سینې ته زر راجوخته کړله او ما احمد ورته ژړا کې وویل چې څوک دي تلې بیا راغلي نه دي، چې څوک دي تلې بیا راغلي.